السلام علیکم خوږو ملګرو په دې هیله چې ټول برابر روغ او جوړ یې. زه یم سردار ولی آریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل آریان یوټیوب چینل. ملګرو په نننۍ ویډیو کې د فیسبوک 5 داسې خوندور سیټینګونه درته وښیم چې دا سیټینګونه زده کول تاسو ته ډېر مهم دي. ملګرو هیله ده چې ویډیو تر پایه پورې غواړئ چې فیسبوک پوره زده کړه وکړئ او فیسبوک مو څه مشکل نه وي، نو دا 5 سیټینګ باید په خپل فیسبوک اکاونټ کې زده کول څنګه ولرئ. نو تاسو دې لپاره چې ملګرو تاسو دغه سیټینګونه زده کړئ، نو چې ویډیو تر پایه پورې وګورئ. نو مخکې ملګرو دې نه چې زه ویډیو شروع کړم، تاسو خواهش کوم تر څو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګنټې نښان هم وښوئ تر څو زموږ هر ویډیو ټول مخکې نه او که زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ زموږ حمایت لپاره دا لازمي تاسو ویډیو سره لایک کړئ او دا 5 خوندور سیټینګونه تاسو ته هم درښیم. نو تاسو ملګرو لومړی خپل فیسبوک راخلاص کړئ. نه د فیسبوک را خلاصون لومړی سیټینګ ملګرو چې تاسو څنګه کولی شئ خپل فیسبوک اکاونټ له هیکرانو څخه وساتو. نو اول سیټینګ دا دی، یعنې تاسو کله خپل فیسبوک پاسورډ او ایمیل هم چاته ورکړئ، نو څوک ستاسو فیسبوک اکاونټ څنګه شي نشي خلاصولی. نو دا طریقه څنګه کېږي؟ دا اول طریقه کوو. نو تاسو خپل فیسبوک مینو ته راشئ، دلته په لاندې لیکلي ملګرو سیټینګ، نو په دغه سیټینګ آپشن به کلیک وکړو. سیټینګ مو چې ووهو نو لاندې به راښکته ورته لیکلي سیکیورټي اینډ لوګین، نو په دغه آپشن به ملګرو کلیک وکړو. دلته ملګرو به ورته انتظار وسو تر څو څنګه چې موږ ته خپله انټرفیس راوړي ته لیکلي یوز ټو انټینیکشن، نو ملګرو دغه به څنګه کوو کلیک وکړو. دا اوس ما فعاله کړی، دلته ما څخه پاسورډ غواړي، زه به خپل پاسورډ څنګه کړم ورکړم. نو زه ما پاسورډ ورکړه او کنټینیو باندې کلیک وکړم. دا د ملګرو نما څنګه کوي تیار آن ده، تاسو باید څنګه کوئ آن کوئ. تاسو خاص دلته په خپل کلیک وکړئ دغه ژبه نه ملګرو د ژبې نه، نو تاسو به څنګه چې خپل لمبر ورکړئ، لمبر ته وروسته یو رقمي کوډ راشي، نو هغه کوډ به تاسو دلته پکې کنفرم کړئ او اوکې به کړئ. انشاءالله ملګرو سیټرن او داسې صفحه تاسو هم بیا راړئ ملګرو، ستاسو بیا بخښنه سره فیسبوک ته پاسورډ هم چاته ورکړئ او لمبر هم چاته ورکړئ، بیا هم تاسو فیسبوک څوک څنګه کړي نشي خلاصولی. نو دا ملګرو اوله طریقه اول راځي ملګرو. دوهم به اوس څه شي؟ دوهم ملګرو دا طریقه ده، یعنې څنګه کولی شو خپل د ملګرو د فرینډ لیست پټ کړو. دا هم ملګرو ډېر مهم ده چې تاسو باید دا څنګه فیسبوک کې زده وي. نو دې لپاره به راسئ سیټینګ ته ملګرو، سیټینګ ته راغلم ته به لاندې راښکته لیکلي پرایوسي سیټینګ، نو په دې پرایوسي سیټینګ باندې به څنګه کوو ملګرو کلیک وکړو. دلته به لاندې راښکته شو ملګرو څنګه ورته لیکلي دي هو کان سی یور فرینډ لیست، یعنې ملګرو ورته لیکلي هو کان سی یور فرینډ لیست. نو په دې آپشن به څنګه کوو کلیک وکړو. دلته لاندې لیکلي دي ملګرو لومړی پابلیک ده، د پابلیک کې کولی شي ټول خلک زموږ د فرینډ لیست وګوري. دویم څنګه ده فرینډ ده، په دې فرینډ کې کولی شي ملګرو زموږ فرینډ څنګه کېږي فرینډ لیست وګوري، او دریم کې هم فرینډ ده، او اخر کې څنګه ده آنلاین می ده، یعنې دې کې تنها زه کولی شم څنګه کوم فرینډ لیست وګورو. تاسو آنلاین می څنګه کوئ انتخاب کړئ. دا ملګرو ما هم انتخاب کړی، ستاسو فرینډ لیست څنګه شي پټ شي، تنها به تاسو څنګه شي ملګرو ښکاره شي. دریم سیټینګ ملګرو څنګه ده؟ دریم سیټینګ دا ده ملګرو څنګه کولی شو د خپل د فیسبوک شماره څنګه کوو تغییر کړو ملګرو. دا هم ډېر مهم ده چې تاسو باید دا څنګه کوي زده وي. نو د شمارې د تغییر لپاره تاسو بیا راسئ سیټینګ ته، سیټینګ سره هلته لیکلي پرسنل انفارمیشن، نو په دې به کلیک د سره وکړو. نو ملګرو تاسو ته به داسې یو انټرفیس درکړي. نو دا د ملګرو څنګه لیکلي دي ما څنګه دا شماره زه غواړم د ایډیټ کړم. تاسو په ایډیټ باندې کلیک وکړئ ملګرو، ایډیټ باندې ملګرو کلیک کړئ، دلته لیکلي اډ ټو فون نمبر، نو اډ فون نمبر باندې به کلیک وکړئ. دلته ملګرو تاسو هر رقم نمبر زړئ، مثلا زه یو خاص تاسو طریقه درکړم، تاسو څنګه کوئ ملګرو نمبر ورکړئ. نمبر مو چې ورکړم ملګرو دا کنټینیو باندې به څنګه کوئ کلیک وکړئ. په کنټینیو مو چې کلیک وکړو ملګرو څنګه تقریبا څنګه کلیک وکړو تاسو به همدغه سیم کارت یو میسج راځي، هغه میسج به دلته څنګه کوئ پکې ووهئ، ستاسو نمبر به څنګه شي چینج شي او تاسو نمبر به څنګه شي بدل شي. هغه افغاني نمبر به وي، خو افغاني نمبر ختمولو لپاره ملګرو راسئ بیا تاسو پرسنل انفارمیشن ته دلته به راسئ ایډیټ ته ملګرو ته لیکلي ریموف د ریموف د څه وایي هغه افغاني نمبر به څنګه شي ډیلیټ شي او د اول به څنګه وي ملګرو. تاسو دلته پام یې اول به نمبر پکې اډ کوئ، بیا به څنګه کوئ ریموف کوئ، څنګه شي آی ډي څنګه شي سیکیورټي ته لاړ شي. نو دا ملګرو درېیم هغه څلورم چې ده. څلورم ملګرو څنګه کولی شو فیسبوک څنګه کوو د ټاکنګ کوم څه ده هغه څنګه کو بند کو، هېڅوک به موږ سره څنګه څوک نشي کولی چې موږ سره عکس ټک کړي. دې لپاره به ملګرو تاسو راسئ سیټینګ ته، سیټینګ ته به لاندې راښکته دلته یو آپشن ده ملګرو پروفایل اینډ ټاکنګ، دا به څنګه کوو ملګرو کلیک وکړو.
ورته به تاسو ملګرو لاندې راکته شي څنګه چې دغه دوه آپشنونه څنګه چې دا به تاسو څنګه کوي آن کوي. نو دې کې د اول آپشن چې تاسو آن کوئ ملګرو دې کې تاسو ته هر څوک ټک کوي نو به څنګه کوي تاسو څخه اجازه اخلي بیا به څنګه کوي تاسو ته ټک کوي. لاندې به راکته چې د دویم آپشن دا څنګه کوي آن کوي بیا څنګه کوو دا هم سهار کله تاسو څوک عکس ټک کوي نو بل تاسو څخه اجازه اخلي تاسو ته نوټیفیکیشن راځي بیا کولی شي تاسو څنګه شي عکس ټک کړي. دا ملګرو څلورمه طریقه او پنځم به هم ملګرو ته ښیم چې پنځمه طریقه چې شي ده. نو پنځم ملګرو دا ده څنګه دلته لیکلي موست ریزنټ. ملګرو دا موست ریزنټ څه کار کوي؟ زیاتره ملګري وایي چې ماته د فیسبوک نن کې نوي شیان نه راځي. نو تاسې دې لپاره چې فیسبوک ته نوي شیان څوک چې نوي پوسټ وکړي هغه اول وویني دلته لیکلي موست ریزنټ. نو په دې موست ریزنټ باندې به تاسو کلیک وکړئ ملګرو. هر کله چې موست ریزنټ باندې کلیک وکړو نو هر څنګ کې دا ټول شیان به تاسو ته نوي راځي. چا چې نوی شی اپلوډ کړی هغه به څنګ کې اول تاسو ته راځي ملګرو. دا هم پنځم طریقه یا پنځم راز دی فیسبوک څنګه پنځه پټ رازونه ول ملګرو هغه څنګه څو ټول ما تاسو ته درښودل. یعنې ملګرو دې زده کول څنګه د ډېر اړینه ده باید هر چا زده وي چې فیسبوک باندې پوره پوه شي. ملګرو تر بیا خپلې ویډیو پورې ماته اجازه راکړئ هر چېرې چې یاست سلام مو مال شه.